تاسو له درکو یو تازه خبر چې په مردان سیمه کې کمشنر مردان منتظر خان د پبلک هیلث انجینرینګ ډپارټمنټ د سوري لاندې فری موبایل ټیسټینګ لیبارټري پرانیسته وکړه. په دې موقع کمشنر مردان منتظر خان وینا وچی زما خو چې دا بیت سپ چونکه زما سره تعلق دی مخکې نم دا اکسین دی او د تزا مې شوی م چې تاسو د ډرینکینګ واټر د پاره تاسو چې څومره څه پکار دي نو دومره موږ نه کوو سم هاو یا څه خو زموږ غربت دی څه نو زه زما خو دا انشاءالله ویژن هم دی او زما دا پروګرام دی که خیري چې چرته دغسې څه مسلې چې هلته د دغه د ډرینکینګ واټر کې د مسلې نو زه به دوی سره انشاءالله کینم چې هغه خلکو ته موږ دا زموږ د پبلک سیکټر چې کومې اوبه دي د پبلک هیلث والا دا هغې ته ورسوو او انشاءالله دا د زه چې لومبی دي سره کینم نو دا لومبي ځل کوریج چې دی دا به موږ ډېر داسې په دغه بنیاد باندې کوو په انقلابي بنیاد به کوو چې دا ټول ډیویژن یو ځل کوریج وکړو او د هغې سره دا موبایل ټیسټینګ لیب چې کوم دی دا به صفه اوبه کوم چې پورټیبل وي هغه به انشور شي چې خلکو له موږ کمې اوبه ورکوو هغه پورټیبل دي څښلو قابلې دي نو دې سره به د خلکو صحت ښه شي او الټیمیټلی کوم چې د پبلک هیلث مقصد دی چې د خلکو صحت ښه وي د اوبو نه چې کومې بیمارۍ پیدا کېږي هغه به نه وي په هسپتالونو به لوډ انشاءالله کم چې خلکو خپل ذاتي بورز دي یا شیلو ویلز دي که هغوی موږ له سیمپلز غواړي چې موږ ټیسټ کړو نو موږ سروسز اویلیبل دي هغوی نه به سیمپلنګ موږ کلیکټ کوو او د هغوی اوبه به ټیسټ کوو نو دا به موږ انشور کوو چې هغوی کومې اوبه څښي هغه صفا دي. د کمشنر مردان او د پبلک هیلث انجینرینګ وینا و چې زموږ مقصد عوامو ته صفا اوبه رسول دي د هغې دپاره مونږ مختلفو ځایونو باندې ټیوب ویل انسټال کړي دي او د هغې کوالټي چیک کولو دپاره ډیویژنل لیول باندې زموږ پبلک هیلث انجینرینګ ډپارټمنټ مردان افیس کې یو لیبارټري د مخکې نه قایمه کړې ده لیکن کم علاقې چې زموږ نه لرې دي نو د هغې دپاره موږ د موبایل ټیسټینګ لیبارټري پرانیسته وکړه چې دا به هغه لرې علاقو ته ځي او صفا اوبه به ورته فراهم کوي.